ستا سترګې بې ګناه دي. کله چې ته د ناپاکو تصویرانو او فلمونو لور ته ځې نو فکر وکړه چې ستا زړه څومره ورو ورو تیاره کېږي. همدا شیان دي چې ستا ذهن ته زنځیرونه اچوي، ستا ارمانونه وژني او ستا عزت خوري. دا کارونه د څو لحظو خوشحالي درکوي خو د عمر پښیماني درکوي. ستا ژوند د لوړو هدفونو لپاره جوړ شوی دی، نه د داسې فلمونو او تصویرانو لپاره چې ستا اراده کمزوري کوي. زړه کې د اور بل کړه، که ته خپل ځان وساتې ته به د خپلو هدفونو خاوند شي، نه د خپلو خواهشاتو غلام. ځوانه وروره د دې ناپاکو فلمونو نه ځان خلاص کړه، دې بېځایه عادتونو نه ځان وساته او د خپل ژوند اتل جوړ شه. یاد ساته هر ځل چې ته نه وایې هماغه ځل د بریا په لور یو ګام